پریبونه ماشوم زړه له ورکومه څه جواز د یارانې در پسې ګورم او کوم ارمان رانه خوړلی شهابه کتابونه افسانې در پسې ګورم سلامونه خوږو ستړي مه شئ امیر بېقرار یم راغلی ما د ابرار دلسوز صاحب خواله ډېر ښه شعر لیکي او د رومانټیسزم او د انقلابیت ډېر ښه شاعر دی نو غوښتل مې چې ستاسو دپاره ترې څه شعرونه ریکارډ کړم زه په دعوې سره یم دغه وخت به م قیمتي شي او راسره مه لوستئ نه د سلا نه د رغبت خلک دي نه د سلا نه د رغبت خلک دي داسې بې مینې محبت خلک دي او چې تهمتي یې کړم رسوا یې کړمه چې تهمتي یې کړم رسوا یې کړمه دا مې د کور او د مالت خلک دي مننه او هسې په خوله زار او قربان کړي راته هسې په خوله زار او قربان کړي راته غله مې د سر او مال دولت خلک دي او چې د لوی ذات حکم نه مخ اړوي چې د لوی ذات حکم نه مخ اړوي په کوم دلیل د شرافت خلک دي او چې په سینه کې زړه او درد لري څوک چې په سینه کې زړه او درد لري څوک ابرار دلسوزه د حکمت خلک دي چې په وینو سور غیرتي کام به وي تر کومه پورې په وینو سور غیرتي کام به وي تر کومه پورې او د ظلم جبر دا نظام به وي تر کومه پورې او چې حق خبره هم ښکاره چرته کولی نه شو چې حق خبره هم ښکاره چرته کولی نه شو زمونږ په خوله دغه لګام به وي تر کومه پورې او مونږ خو د سپین سحر رڼا پسې ړانده شو ربه مونږ خو د سپین سحر رڼا پسې ړانده شو ربه زمونږ په برخه تور ماښام به وي تر کومه پورې او تا د دې خپل مکر فریب چل ول نخرو پیښونه تا د دې خپل مکر فریب چل ول نخرو پیښونه مونږ ته جوړ کړی ترېنه دام به وي تر کومه پورې تا د دې خپل مکر فریب چل ول نخرو پیښونه مونږ ته جوړ کړی ترېنه دام به وي تر کومه پورې او مقتله چې دې اغیارو بې ګناه دی لګولی په مونږ ابرار دلسوزه دا الزام به وي تر کومه پورې بېقرار صاحب سو اسویلو مې د زړګي خونه تالا کړله سو اسویلو مې د زړګي خونه تالا کړله یار راځینې بیل شو زخمی زړه مې واویلا کړله او زه لکه منصور د دار په سر باندې نارې وهم زه لکه منصور د دار په سر باندې نارې وهم لاړم رسوا شوم چې ښکاره مې د زړه غلا کړله مننه او کور مالت مې نه کېږي نور د دې علم سره کور مالت مې نه کېږي نور د دې علم سره زم لکه مجنون زړه کې مې جوړه دا سلا کړله جرګه بدرنګ خلک مې نه خوښېږي جرګه بدرنګ خلک مې نه خوښېږي د شور او جنگ خلک مې نه خوښېږي نو چې د عزت خلکو ته وړاندې ورستو چې د عزت خلکو ته وړاندې رستو کني ګړنګ خلک مې نه خوښېږي او چې په خپل کام په خپل وطن ملګرو چې په خپل کام په خپل وطن ملګرو نه کوي ننګ خلک مې نه خوښېږي او چې له کوره بار څوک نه پیژني چې له کوره بار څوک نه پیژني هسې لپنګ خلک مې نه خوښېږي او ابرار دلسوز په زړه صفا سړی یم ابرار دلسوز په زړه صفا سړی یم په زړګي زنګ خلک مې نه خوښېږي ډېر ښه دی ابرار کلام در سره شریکوم بل چې څنګه چې ځان منمه د لنډ بهر کلام دی څنګه چې ځان منمه داسې افغان منمه او پښتونخوا څه ته وایي پښتونستان منمه چې ننګ غیرت وي پکې هغه ځوانان منمه او ډېر په عزت احترام اصحابان منمه ورته جانان ویلي څلور یاران منمه د اهل بیتو مینه لکه اسمان منمه ابرار دلسوزه مدام د رب احسان منمه راشه دا خفګان د منځه لرې کا ورکه غمازان د منځه لرې کا او مونږ خو امن مینه رورولي غواړو مونږ نه شیطانان د منځه لرې کا او شعر دی چې څوک چې مې اسلام بدناموي راله څوک چې مې اسلام بدناموي راله دغه څو مولیان د منځه لرې کا او یو شعر دی چې ټولو ملګرو ته ډالۍ وي بېقرار صاحب دا شعر مې په خپله شاعرۍ کې ډېر خوښ دی چې مونږه په خپل فضل کرم وبخه مونږه په خپل فضل کرم وبخه ته له د میزان
د منځه لرې کا. مننه مونږه په خپل فضل کرم وبخه، تله د میزان د منځه لرې کا. او شعر دی چې ننګ ناموس غیرت چې خرڅ کړی وي، ننګ ناموس غیرت چې خرڅ کړی وي، تش په نوم ځوانان د منځه لرې کا. مننه او مقتله چې عشق ابرار دلسوزه قرباني غواړي، عشق ابرار دلسوزه قرباني غواړي، زه ورپسې ځان د منځه لرې کړه. ملګرو پښتنو راوځئ د تیارو، نو څه صله یې راکړه، زمونږ د وینو سرو بلبل نه تپوس وکړه. د ګل او د ازغو تشبیه څه سره وکړم، د یار د اننګو نو بلتون یم تړلی، په لاسو او په خپو نو تپوس د چا نه وکړم. په لار د لیونو پهچان کولی نشم، د ښځو د سړو نو د امن ټیکهداره، سورې شي په ګولو چې څومره واکداران دي، خرڅیږي په پیسو، ابرار ما شوخیلی یم خپل رب ته په زارو.